وتعالى في كلام العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، اسلامی امارت امر بالمعروف نهی عن المنکر اکابرین مسئولین د مقدس هیواد او د ملت خادمانو مشرانو قدرمندو حاضرینو، پروردگار عالم زمونږ او ستاسې دا ناسته د ټول ملت دپاره سبب د رهنمایي او رهبري او اصلاح وګرځوي. قدرمندو، دا چې کوم دور او عصر کې موږ او تاسې ژوند تېروو، تاسو الحمدلله علما یاست. دا پرفتن دور او عصر ده. نبی کریم علیه السلام مبارک د دغه عصر او د دغه دور په باره کې فرمایي چې عمیاء صماء بکماء، دا فتن به داسې کثرت تعداد باندې معرض الوجود ته به راشي چې انسان ته به دا نه معلومیږي ابتدا د کوم ځای نه وشول او انتها به کله وي. داسې یو فتنه دور کې داسې یو ابرقدرت سره داسې کمزور په اعتبار د عدد او په اعتبار د عدت، نه اسبابو، نه وسایلو، نه وسایطو، نه امکاناتو، محض فضل خداوندی نصرت الهی و. زمونږ او ستاسې نه ښه تقوادار، ښه علما، متدین، هغوی د دې وطن د اسلامی نظام او د حریت او د آزادۍ په ارمانونو شهیدان شول، لاړل، الله تعالی ته ورسید او زمونږ او ستاسې په دې ژوند کې الله مونږ ته ازادي برخه کړه، فتوحات راوستل، د الله نصرت مونږ بالمشاهده ولیده. هغه ټکنالوژي مغرور متکبرینو سره او د دنیا مجازي ابرقدرت سره ټول اسباب خنثی شو، ټول وسایط او وسایل هغه مفلوج شول. الله تعالی دغه مساکین او غرباو ته دغه فتح ور برخه کړه. دا د الله لوی فضل او کرم. قدرمندو، لسګونه نه لکونه معیوبین شول د اسلامی نظام دپاره او بیا د وطن ازادۍ دپاره، لکونه شهیدان شول. او په کثرت تعداد باندې کونډې بوري زمونږ او ستاسې میندې او خویندې او یتیمانان او اسیران دنیا کې داسې هغوی سره دریم اپشن پاتې نه و چې هغه د مسلمانانو او مجاهدینو او اسلامي امارت خلاف استعمال کړي. محابس هم ډک شو، شهادتونه بلا نهایتو،
جرح او زخمونه او معیوبیت انتها ته رسېدلی و، یره او ترخه او خوف حراست د دې تعبیر نه کېده، خو الله تعالی د شهداء د قربانی په برکت باندې د اسلامی امارت د مجاهدینو د اخلاص او د صبر او د استقامت په برکت د مشایخ او عظام او د علماء کرامو د ښه تربیت ورکول کشرانو ته او ښه فتوا ورکول ښه رهنمایي کول د مشرانو په برکت باندې الله تعالی زمونږ او ستاسې مقدس هیواد الله آزاد کړ. اوس قدرمندو چې وطن آزاد شو، هیواد آزاد شو، نو زمونږ او ستاسې خو څه اهداف وو، دونه قرباني څه دپاره وه؟ دونه قربانی واحد یو هدف زمونږ چې اسلامی نظام زمونږ په دې هیواد کې نافذ شي او د اسلامی نظام د تنفیذ دپاره عمده هغه د امر بالمعروف نهی عن المنکر. په دین اسلام مقدس کې یو لوی اهمیت لري. نبی علیہ السلام فرمایی چې څوک امر بالمعروف نهی عن المنکر نه کوي دا زما امتی نه ده. لیس منا من لم یأمر بالمعروف ولم ینهى عن المنکر او کما قال علیه الصلاة والسلام. بیا په قرآن کریم کې الله تعالی قومونو تذکره کوي. د بنی اسرائیل دورو الله تعالی حکم وکړ چې تاسو د شنبه او د هفتې په ورځ باندې نو تاسو به ښکار به نه کوئ سمندر کې د میان. د هغه دور چې کوم نبی صلی الله علیه وسلم خپل امتو ته دغه پیغام ورسو. دغه وخت کې درې ډلې شولې، تاسو ته بهتره معلومه ده: فاعلین، ساکتین، ناهین. بعضو په هغه حکم باندې عمل ونه که خو ظاهرا حیله جوړه کړه، وایي د هفته او د شنبه په ورځ باندې نه نیسو، څه طریقه او حیله جوړه کړه، نو هلته به بیا به دوی حصاروو میان، بیا به یک شنبه او دوشنبه په ورځ باندې به بیا به ښکار وکړو. خو اسلامي شریعت کې خو بیا چې د الله حکم په مقابل کې حیله او چل او هنر دا هیڅ حیثیت نه لري. دویمه ډله چې وو هغوی ساکتین وو. ساکتین خاموش ناسو، د الله حکم دا او دوی به غرق شي. دریمه ډله چې وو هغوی امر بالمعروف نهی عن المنکر ته ملا وتړه. د الله تعالی عذاب خداوندی نازل شو، فاعلین ذلیل او هلاک شول، هم ساکتین الله ذلیل کړل. یوازې واحد یو جماعت پاتې شو چې هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر کړ. الله داسې یو عبرتناک سزا ورکړه چې کونو قردة خاسئین، په دنیا کې سزا ورکړه. قدرمندو د دغه قرآن کریم د حکم او د وینا او د تذکره نه الله مونږ ته او تمام انسانیت ته دا پیغام ورکړ که امر بالمعروف نهی عن المنکر پرېښود تاسو داسې به ذلیل شئ لکه بني اسرائیل مو چې ذلیل کړی په دنیا کې په آخرت کې. اسلامی امارت
اهداف اسلامی نظام قیام په ملت او په هیواد کې او د اشغال خاتمه الله تعالی اشغال خاتمه وکړه. اوس اسلامی نظام قیام د پاره مونږ او تاسو جدوجہد وکړو او دا بغیر د علماء کرامو نه نه هغې دپاره الله تاسو غونده کې با استعداد علما او د پوه او د علم او د معرفت خاوندان د الله او د الله د رسول په احکاماتو باندې عبور او معلومات لرونکي فضلاء علماء محدثین مفسرین مفتیان الله تاسو انتخاب اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. الله وی دا یو جماعت ما د تقوا د پاره انتخاب کړل او دا د صحابه کرامو اوصاف قدرمندو تاسو آغا اشخاص یاست. اوس په دې دور کې الله تا طاقت ځواک او حاکمیت او سلطنت الله درکړه. نو چې کله یو انسان ته خصوصا یو عالم ته الله طاقت ورکړي حکومت وسپاري سلطه راشي په یو ځمکه نو د هغې امر بالمعروف نهی عن المنکر نوعیت بیا جدا وي. قرآن کریم کې هم دعوت یو د الله ده والله يدعو الى دار السلام. دویم د انبیاء کرامو ده انک لتدعو الى صراط مستقیم. دریم علماء کرامو ده ولتکن منکم. اوس الله تعالی قرآن کریم کې د دریو دعوت ذکر کړی. انبیاء کرام خو نه راځي قدرمندو. نبی علیه السلام فرمایي انا نبی لا نبی بعدی و بعد الخلفاء العلماء. نو تاسو علما یاست، تاسو د انبیاء کرام وارثان یې، العلماء ورثة الانبیاء. نو چې هو به هو هغه مسؤلیت هغه مکلفیت د انبیاء کرامو اتومات هغه مکلفیت راجع تاسو ته کیږي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر په باره کې انبیاء کرامو الله تعالی ته داسې نه دی ویلی چې موږ امکانات نه لرو. انبیاء کرامو الله تعالی ته د وسایلو د وسایطو شکایت او ګیله نه ده کړې. تاسو علما بس یوازې د الله حکم ته به منتظر وو. ابراهیم علیه السلام د الله دین د پاره هجرت وکړ. ګلالی ماشوم ده او شده رودي د الله طرف نه حکم وشو د الله دین د پاره خپل میرمن به پریدي به خپل ماشوم بچی ګلالی اسماعیل علیه السلام پریده. مکه معظمه ته رسی نه ودانې شته نه تعمیرات شته نه خوراک نه څښاک نه اوبو نه قیام نه طعام نه ملبس نه مطعم نه مشرب. بس حمامة جرعه حومة جندل اسجعي. داسې یو ځمکه کړجن ډیرکۍ شګلن داسې ځمکه. الله ورته وویل دلته یې پرېږده. هاجره بیبي وایي چاته مو پرېږدي؟ الله ته. وایي د انسان ضرورت دلته نشته، بس الله راته ویلی. وایي ځه چې الله ویلی الله به مو ساتي. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. قدرمندو چې کله مونږ د الله او د خدای شو
الله به زمون وي دې کې هیڅ شک نشته ابراهیم علیه السلام بالکل تنها و کتابونه لیکلی واحد په دنیا کې یو نبی و مسلمان و نور دنیا ټول کافران نو چا وساته په اور کې الله د نمرود د ظلم او بربریت نه چا وساته الله موسی علیه السلام ته وګورئ څونه ظلم او بربریت ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین د فرعون د ظلم نه الله محفوظ یونس علیه السلام ته وګورئ د بحر نه او د درې تیارونه الله خلاصوي عیسی علیه السلام ته وګورئ یهودو منصوبه جوړه کړه چې شهید څلورم اسمان ته یې ورسوه اوس حیات نبی علیه السلام خلاف منصوبه جوړه شو بعض ویلي چې شهیدو بعض ویلي چې نه دا به بندي کوو بعض ویلي چې بس خپل د هېواد نه به وشړو خو فیصله داسې وشو چې شهید نو غار سور کې الله محفوظ وساته قدرمندو هغه معبود نن هم هغه معبود امریکایانو چې په دنیا کې ځان ته برقدرت وایي اسباب لري وسایل لري ټکنالوژي لري 52 ډوله ورسره و کرسټل بمونه د بمونو مور استعمال کړه زمونږ او ستاسې مقدس په ځمکه باندې د زولنې نه پیدا کېده محابسو کې آبادي نو دونه زیات مجاهدین لاړل آخر څه وشو دا خارق العادت و الله څنګه شکست ورکړ آیا موږ او تاسې اوس هم د الله په خدایي شک لرو آیا موږ او تاسې اوس هم د الله په نصرت شک وکړو کله وحش داسې نه بیا چې اسلامي امارت ته الله کامیابي ورکړ نور ملګري خو ډېر زیات وو هم په علم هم په عقل هم په پوهه خو د امر بالمعروف په ارګان کې الله تاسو انتخاب کړي او په 34 ولایتونو کې ټول علما الحمدلله یو پکې داسې نشته چې په محتسبینو کې چې هغه دوره کړی نه وي ځکه معیار دا ټاکلی شوی چې محتسب ټول علما فاضلان وي که په دین کې او کمزوري راځي قیامت په ورځ ذمہداري موږ او تاسو غواړو که تطبیق کې هم که افراط او تفریط کېږي موږ تاسې مسؤل یو ورونو سخت په امتحان باندې هم یو الله دې موږ او تاسې په دنیا او آخرت کې د امتحان او د ذلت نه محفوظ کړي وس د حیوان نه باندې چې څوک اوسېږي هغوی امر بالمعروف هدف کوي او منفي تاثرات لري او په داخل هیواد کې هم موږ او تاسې ډېر په امتحان سره خو موږ به کوشش دا وکړو الحمدلله موږ او تاسو د قرآن او د احادیثو طالبان یو مونږ تاسو د خلفای اربعو خادمان یو مونږ او تاسې د امامانو په نقش و قدم باندې پل ایښی دی زمونږ او ستاسو دین کې نه افراط شته او نه تفریط شته داسې به هم نه کوو چې العیاذ بالله چې مونږ دین مونږ نه پاتې شي او داسې به هم مونږ برخورد به نه کوو چې زمونږ او ستاسو په وجه د اسلام او د دین نه عام ولس زړه تور کړي مونږ تاسې الحمدلله مشران لرو لایحه لرو طرز العمل لرو ترتیب لرو طرحه لرو او اسلامي امارت ډانچه او تعمیر ټول په اطاعت باندې
ځکه دین مونږ ته دا تلقین او هدایت کړی. نبی علیه السلام فرمایی من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصى الامیر فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى الله او کما قال علیه السلام. په دین کې معیار اصل تقوا ده او اطاعت. په دین او اسلام کې دا رنگ حیثیت نه لري، نسب حیثیت نه لري، بس تقوا ده او اطاعت. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. قدرمندو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام پس دویم درجه ده او صدیق لقب هم الله ورکړل. والذي جاء بالصدق رسول الله صلی الله علیه وسلم وصدق به. د دې مصداق ابو بکر رضی الله عنه، وصدق او عطفه ده او معطوف علی والذي دن والذي ابو بکر صدق. د ټولو ناول تصدیق هم نبی علیہ السلام کړ. د نبی علیہ السلام تصدیق د ټولو نه اول ابو بکر رضی الله عنه. عمر فاروق رضی الله عنه ته فاروق لقب رسول الله ورکړي صلی الله علیه وسلم. قرآن کریم کې متعدد ځایونه د حضرت عمر رضی الله عنه په خواست او د نظر مطابق نازل شوی. 22 لکه مربع ځمکې ته دین رسولی. 9000 لوی لوی جامع مساجد دنیا کې جوړ کړی خپل ډول. فتوحات کم ځای ته ورسېدل. د دې دواړو په موجودګۍ کې نبی علیه السلام حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه امیر ټاکي. دا دواړه موجود او د صحابه اطاعت داسې وو هغه په اس په باندې کېنولې. په اس ابو بکر رضی الله عنه د اس لګام نیولی، وایي ته زما امیر یې. قدرمندو نو صحابه کرام الله سونه کامیابی او عزت ورک. نو مونږ او تاسو هم د هغوی وارثان یو، شک نشته. په دنیا کې اولیاء کرام تاسو دا علماء کرام دي تاسو. نو اطاعت ډېر مهم ده. او دین چې انسان نه خرابېږي او د علماو نه، هغه دوه وجونه ده. یو انانیت، دویم قومیت. بس انانیت او قومیت د چا دماغو ته ننوته، دا دنیا او آخرت تباه و برباد ده. خسرت دنیا و آخرت، ذلک هو الخسران. نبی علیه السلام مونږ ته ارشادات راته وښودل. لہذا هغه نقش و قدم باندې به مونږ به قدم ږدو، مونږ او تاسې چې کوم د رسول الله ویناو اخلاقو او برخورد کو چا سره؟ ملت سره. تاسو ګورئ د عربو نه یو شخص راځي، نبی علیه السلام مسجد نبوي کې تشریف لري او وړه بول کوي، په مسجد کې کوي. صحابه کرام پاسېدل، نبی علیه السلام فرمایل چې غږ به نه کوئ. بیا هغه غواړي هغې ته اصلاح خبرې کوي، د تربیت خبرې کوي. د هغې نه لوی یو شخصیت جوړیږي او اکثر ځایونه ته چې ځي هغه لوی فاتح ګرځېدلی. نو څونه فایده و. نبی علیه السلام مکه مکرمه ته چې تشریف یووړ، نو حالاتو ته کتل. نو 14 میاشتو پورې بعض روایاتو کې راځي بیت المقدس طرف ته منځونه کړی ده که نه. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي، او بیا وایي فلنولینک قبلة ترضى. تحویل القبله ذکر کی. هلته د خلقو نظریه جوړو. قد نرى تقلب وجهك في السماء الى السماء. غمجن هم دلته شل کاله اغیارو زمونږ او ستاسې په دې نوي نسل باندې یرغل فکري کړی و. د فلمونو د لارې، د سریالونو د لارې،
د فحاشو د عیاشي د لارې نو چې 20 کاله هغوی کوشش وکړو نو موږ او تاسو کم از کم 15 کاله به موږ تاسو به کوشش کوو د دې نظریه او مفکوره جوړولو باره کې او علامه ابن خلدون مقدمه کې لیکلی تاسو علما یې وایي کوم قومو کې چې کله اغیار او کفار ډېر زیات کار وکړي وایي دوی بیا د دین او اسلام نه بعد غوره کړي او علما دوی ته خبره وکړي امر بالمعروف والا اثر یې نه کړي او مثال کې پیش کړی دی بني اسرائیل هغه د فرعون سوري لاندې وخت تېر کړ موسی علیه السلام چې کله مبعوث شو غلامیت نه هم وایستلی بحر قلزم نه هم خو نجات وایستلی شو بیا موسی علیه السلام ته وایي اجعل الهة بیا هم دا نه وایي چې الله زموږ اله دی بیا هم په عجل سجده کوي بیا هم د خصی عبادت کوي بیا موسی علیه السلام ته وایي فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون سره د دوی نه چې دونه نعمت الله وکړ الله په ته صحرا کې دوی پاتې کړ نو ټول مړه شول نوی نسل الله پیدا کړ او بیا عیسی علیه السلام مبعوث شو هغوی د حریت په فضا کې لوی شو نو بیا عمالقه او جبابره سره غزا وکړ ټولې فتح نو دا فضا داسې هوا الوتی ده چې مونږ او تاسو دې سره مقابله کوو روزانه به ورسره مقابله کوو دا تبلیغیان چې ګرځي د دې څه امکانات نه وي دوی وایي چې الله ولا یو قدرمندو تاسو سره قوت هم شته اسباب هم شته وسایل هم شته امکانات هم شته هر څه الحمدلله راسته او پیراسته سهولیت که اوس بیا انتخاب امر بالمعروف د پاره مونږ تاسې مشرانو کړی یو الله کړی بیا هم که کسالت وي نو الله به مونږ نه به پوښتنه کوي نو لهذا داسې حالاتو مونږ تاسو نه نه یېرېږي مونږ تاسې داسې غونډه چېرته به کولی شو بیا به د درختونو او د ونو لاندې او په غرونو کې به مونږ او تاسو داسې پروګرامونه کول دا نوي نوي چې کله فتوحات وشو دندې پټان آزاد شو شهر نو څمکنیو ولسوالۍ آزاد شو بیا دغسې جانخیلو ته مونږ او تاسې تلو دا ملګري دلته ناست ټول نو څه حال ګورئ مونږ او تاسې اول حالت ته ورشو سوچ مغرور نه شو ځکه دا تنخواه پیسې وحده منصب موټران دا انسان مغرور کوي قرآن کریم کې الله تعالی باروبار مونږ او تاسو متوجه کوي فرمایي واذکر اذ انتم قلیلون هغه وخت یادوئ واذکر اذ انتم قلیلون مستضعفون فی الارض یتخافون ان یتخطفکم الناس تاسو یریدئ چې څوک مې ونه نیسي فآواکم ونصرکم فآواکم وأیدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون قرآن نه د ماضی کتاب ده او نه د مستقبل کتاب ده او نه د حال کتاب ده او ماضی سره ماضی خبرې کوي مستقبل سره مستقبل خبرې کوي حال سره حال مونږ هغه خلک نه یو واذکروا اذ انتم قلیلون نو که مونږ په ولایت ونازیږو نو بیا به الله ډیر قادر ذات ته مونږ به بدل کړي نور څوک به راولي که مونږ تاسې د امر بالمعروف کار ونه کړو نو بیا به آینده نسل به هم نه بخي الله به هم نه بخي ګورئ نبی علیه السلام مونږ او تاسو ته دا وایي بتدریجا د ملت ذهن سازي وکړي داسې تسامح هم نه کوو چې محرمات کیږي او مونږ او سترګې پټوو دا اوس وخت نه دی والله العظیم که محرمات او منکرات کیږي او مونږ تاسو آګاهیو او که مونږ د هغې مخنیوي نه کوو اقدام ونه کوو که مرګ راشي والله العظیم الله ته مونږ جواب نه لرو ملامت یو
هیڅ جواب نه لري. که الله رانه تپوس وکړي، پوښتنه وکړي، صحت و، علم و، وسایط و، وحده و، منصب و، طاقت و، ځواک و، حاکمیت و، سلطه و، ولې د منکراتو مخنیوي تاسو نه کړه؟ زمونږ استاد جواب به څه وي؟ موږ به دا ووایو چې موږ به اول رسمیت خبره به کېږي، خارجانو باندې خلک چې ده نو مشکلات به جوړو. نو په دې 20 کالو کې هغوی مشکلات جوړو، نو جهاد دې ولې کړو؟ خارجانو خو به دا وایي چې که منصب غواړي منصب به درکم، که وحده غواړي وحده به درکم، که ټول شموله حکومت کې که شریکېږي نو موږ تاسو به شریکو. جهاد دې ولې کړو؟ جهاد په دې اساس کو چې فرض عین و، په موږ او تاسې فرض عین و، د الله د حکم مطابق، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق. نو د منکراتو مخنیو فرض عین دی. البته الاهم فالاهم، اول فالاول وي. محرمات به مقدم کو، فرائض به مقدم کو. داسې نه چې د مستحباتو ته دونه مونږ او تاسو په هغې باندې اقدام وکړو او شله شو، بیا فرایض هم پاتې، بیا محرمات هم پاتې. نبی علیه السلام فرمایي هلک المتنطعون. متنطع هغه ته وایي چې مباحات محرماتو ته رسوي، محرمات مباحات ته رسوي. فرایضو ته داسې ګوري لکه مباح، مباحو ته داسې ګوري لکه فرایض. افراد او تفرید خو نشته. نو د محرماتو مخنیوي به کوو، د منکراتو مخنیوي به کوو، د مشرانو اطاعت به کوو بتدریجا. اوس مونږ خو ډېر انتها په تکلیف کې یو، مونږ تاسو پسې ډېر تبلیغات کېږي، خو بیا هم عمره نه کېږي لکه نبي علیه السلام پسې کېږي. نبی علیه السلام بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا. پیغمبر علیه السلام ته مجنون ویل شوی، کاهن ویل شوی، العیاذ بالله احمق ویل شوی، په تیږو باندې گذار شوی، وینه بهیدلې، پیزارې ډک شوی، پوندو ته وینه مبارک رسېدلې، په ځمکه باندې وینه لګېدلې، او د پردو د ډیران هغه خزلي هغه غني رسول الله مبارک ته تکلیف رسولو د پاره غوړولې. لیکن علماء کرامو بیا هم نبی علیه السلام استقامت نه کار اخیسته. نو تاسو په دې شکوا کله کله مه کوئ چې موږ سره اسلحه نشته، موږ سره مجاهدین ښه برخورد نه کوي. نو که هغوی یا ولس نه کوي، که کولی نو الله به موږ تاسو ته به ثواب نه راکولی، اجر نه راکولی، په دې باندې الله اجر راکوي. اوس ته سپین لمن او سپین لباس باندې الله ته انتخاب کړی، ټوله دنیا پیژني چې امر بالمعروف څوک دی. نو موږ او تاسې داسې نه کوو لکه زموږ ولس ملت با استعداد او با حیثیت وي، هغه موږ ذلیل کړو. داسې ونه کړو. انزل الناس قدر منازله، د هر یو ته خپل حیثیت ورکړه. ګورئ ابو سفیان صاحب ته رسول الله حیثیت ورنه، د ابو سفیان صاحب د ابو جهل د مرداریدونه بعد رهبریت تر فتح مکه پورې ټول رهبریت ابو سفیان صاحب کول. بیا هم چې مکه معظمه ته لاړ او دونه حیثیت ورکړه چې ابو سفیان څه کوی، د ابو سفیان په کور کې هم څوک ناسي، هغې ته هم څوک څه نشي ویلی، هغه په امن کې ده. نو چې دا دونه اهمیت او حیثیت ورکړل مسلمان شو. موږ تاسو هر چا سره چې میلاویږو په اخلاقو به میلاو شو. که حمامونو ته ځو او که څوک دغسې کتالارونو ته ځو، اول موږ تاسو سوچ وکړو. نن دریم کال د چې امیر المؤمنین حفظه الله فرمان ابلاغ شوی و چې مجاهدین دي څڼې د اسلام او د احادیثو مطابق دي ساتي. نو تاسو راته وایئ قدرمندو، نو موږ عمل کړی په هغې. 20 کاله مجاهدینو جهاد وکړ،
دعوا دا کوو چې مونږ مطیعین د امیر المؤمنین حفظه الله، دعوا دا لرو چې مونږ د دې ملت نمایندګان یو، دعوا دا لرو مونږ د اسلام او د دین نمایندګان یو. دا 3 کاله وشو، د څه مبارک او حدیث کې راځي جمعه او لیمه او وفره پکې نه مجاهده، نو مونږ ولې عمل نه کوو؟ او د امیر حکم خو مستحباتو کې واجب شي بیا ولې نه؟ نو کمزوري ډیره ده کنه ده؟ نو چې کمزوري ډیره ده نو دغه ملت خو په 10 میاشتو کې مونږ خو په دې باندې د دې هغه مفکوره نشو بدلولی. تخلا مقدمي په تحلا باندې اول به دغه اطاعت مونږ آیت باید ځان کې پیدا کړو، او امر بالمعروف ته الله دون صلاحیت ورکړی دی، او بیا اسلامي امارت د ملت او د مظلوم چې اوریدونکي هم تاسو یې، کاغه زمونږ د استخباراتو د لارې که هغوی ته څه تکلیف رسېدلی، که زمونږ د نظامیانو د لارې که زمونږ ملت ته که څه هغوی اذیت شوی وي، د هغې ټول ګیله هغه به هم تاسو اورئ، تدارک به کوئ، هر مرجع ارګان سره به شریکوئ، که عمل او اقدام وکړه فبها و نعمه، که ونه کړه نو مرجع تاسو به موږ سره شریکوئ، دا زمونږ او ستاسو فریضه ده. نو چې هلته د ملت هغه مظلوم اوریدونکي هم تاسو یې، جبیران تاسو یې، اقامه د معروفاتو دپاره مصداق هم تاسو یې، د ازالې منکراتو مصداق هم تاسو یې. تاسو راته وایئ په دې هېواد کې نور پاتې څه شو؟ دا ټول چې وڅرخېږي آخر په تا ودرېږي، او صلاحیت یې درکوي، نظامي امر بالمعروف فعاله ده. زمونږ اسلام هم دا وایي، دین مقدس، زمونږ امیر المؤمنین حفظه الله هم دا وایي چې امردان او کم عمره هغه به نظامي پولیکو کې دي نه وي. د جهاد وخت کې دا فرمان و، نبی علیه السلام په وخت کې هم افرادي قوت کم و، نبی علیه السلام نه دی پرېښی کشران. نو دا چې ته تخلیه کوي دا ذمه داري هم ستا ده. اوس چې کله مجاهدینو زموږ مقدس ارګانونو په مابین کې چې تخلیه راشي او تزکیه راشي، د دې اثر بیا په ملت هم کوي، د ایمان طهارت اثر په مقتدیانو کوي. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه وفات شو، یو شپون چوپان هغه یو ځای باندې ناست و، نو وایي انا لله و انا الیه راجعون. نو ملګري خوا کې و، هغه پوښتنه وکړه چې ولې؟ وایي امیر المؤمنین وفات شو. هغه وخت کې خو نه مخابره وي نه موبایل وي. د هغه پوښتنه وکړه نو تا څه شی نه معلوم کړ چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله وفات شو؟ د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په وخت کې امام سیوطي لیکي لیوان او دا شرمخان، دا بیزوګان او دا رمې، دا ګډان، دا ټول یو ځای څرېدل. اژدها در حقه دیدم هم رفیقش بلبلی، گرگ چوپان همراه گرگ بره همراه چوپان دیدم. اژدها در حقه دیدم هم رفیقش بلبلی، اژدها بلبل خو په یو ځای وخت نشي تېرولی، خو چې کله مسئول په مزاج او په قلب کې عدل او انصاف وي، دا اثر په انسانانو نه، دا په ځناورو باندې هم کوي. نو دغه وخت کې دغه لیوه راځي تجاوز کوي په ګډ باندې، نو چوپان او شپون وایي انا لله و انا الیه راجعون. او چې معلومات وکړه دغه وخت کې هغه وفات شوی. قدرمندو د مسؤلینو اثر هغه په رعایت وي. زه ځان ته وایم تاسو اورم، تاسو علما یې، مشران یې، که موږ او ستاسې نیت پاک صفا وي، اصلاح نیت وي،
دا لري نه د اسلامي انقلاب با ډیر زر اوس راغلی دی او نور به هم الله تعالی ترقي به ورکړي. دا چا تصور کوو د کابل غونډه کې ښار چې د دنیاوالو کوشش وکړ ته چې په هر منکرات که هغه د عقیده وي او که د نظریه وي که د اعمالو وي په دې 20 کالو کې اغیارو کوشش کوو. تاسو اوس کابل ښار ته لاړ شئ چې کوم ځای کې منکرات کې د هلته اوس د سنتو مطابق پروګرامونه کېږي. په کابل ښار کې 155 د عروسي تالارونو چې کله کابل فتح شو مونږ مالکانو سره کېناست او ورته خبره مو وکړه دا ملت خو مسلمان ملت دی، غیرتي ملت دی، افغان هغه غیرت هغه وینه ورته تازه ده، یوازې دوی سره ښه اخلاق کول غواړي، نور کارونه دوی کوي. ورته مو خبره وکړه مونږ تاسو یو هدف لرو، یو ملت یو، یو افغان یو، یو مسلمانان یو، راځئ د منکراتو مخنیوي په باب یو بل سره همکاري وکړو. څه هغه شروط وو هغه د دوی د طرف نه ابلاغ شولو، که په دغه شروطو باندې څوک عمل کوي نو هغوی به راځي، نو زمونږ تعالی هغوی دپاره همیشه تیاره به یې او که نه اجازه نه ورکړو. قدرمندو هغه اثر اوس په هغه تالارونو کې ټول پروګرامونه د سنت او د قرآن د حدیث مطابق. اوس هغه وخت کې دنیاوالو ویلي چې دلته ترقي ده، د 155 نه په دې وخت کې غالبا اوس 120 ته ورسېده، نو کاروبار هم زیات شو، آبادیان هم زیات شو، تالارونه هم زیات شو او د قرآن او د سنت پروګرامونه هم کېږي په ځای د دې چې څوک دروازه وتړي. دا یو امداد خداوندي ده او د دې ملت همکاري. تاسو به مطبوعاتو ته وګورئ ټول د شریعت مطابق حجاب هغوی پروګرامونه مخ په وړاندې وړي. دا اسلامي انقلاب ته چا تصور نه کولی. نو انشاءالله تعالی ګردیز او بیا پکتیا، لویه پکتیا د شملورو او د شهیدانو او هسکه مینه چې د دې قرباني چانه نه ده پټ، دوی خو په دین او په اسلام او په جهاد مین خلق ته، د دوی ذهن سازي خو ډېر اسانه ده. دا ملکانان دوی تاسو وغواړئ یو لونګي ورکئ، قدر او احترام وکئ، ښه اخلاق ورسره وکئ، داسې د علماو قدر احترام به وکړي، سبا ورځې تا نه یو ګام به دوی به مخکي زمونږ ملت. بیا به د منکراتو د ازاله په باب کې هم دوی به درسره همکاري کوي. او که یو ملک وي هسکه شمله یې ټول عمر با حیثیت پاتې شوی او که موږ العیاذ بالله هغه ذلیل کو او د موهان په نظر وګورو نو بیا دا حکومت کوو په چا؟ که دغه ولس موږ نه خفه شي نو په چا حکومت کوي؟ په تیږو خو نه کېږي. که په زور او په زر کېدی نو موږ نه مخکې به دا چې کوم 45 ملکونه راغلي هغوی کولی، خو دا ملت ولګي د هغوی سره مقابله وکړه چې موږ نه زور ته ضرورت لرو نه د چا زر ته ضرورت لرو، موږ یوازې الهي قانون غواړو او ستا یې ملاتړ وکړو او ته نن امر بالمعروف نهي عن المنکر په چوکۍ باندې ناست. او په دې 10 میاشتو کې موږ کوشش وکړو چې د علماء کرامو تشکیلات وکړو. الحمدلله په ټولو ولسوالیو 415 ولسوالیو نو هر ځای کې امر بالمعروف تشکیل رسېدلی. لهذا د دنیاوي چې کوم هغه اراضي ضروریات وي موږ ستاسو خدمت ته انشاءالله په هر وخت تیار یو او انشاءالله تعالی هغه وخت به نه راځي چې تاسو د امکاناتو په وجه باندې چې تاسو بیا خفه شئ. دا وخت د خدای نه راولي. هغه سخت حالاتو کې الله را سره نصرت کړی ده. اوس هم زموږ عقیده الله به را سره نصرت کړي او چې کوم اسباب او وسایل دي هغه الله تعالی به برابروي. الله تعالی دې تاسو ته اجر عظیم نصیب وګرځوي او ستاسو مخکې بې ادبي وکړو، بخښنه غواړو او داسې
الله سره به دا به وعده وکړو چې د مشرانو اطاعت به کوو او د امر بالمعروف ښه خدمت به کوو. اسلامي نظام چې قایمیږي د امر بالمعروف د لارې کېږي. که امر بالمعروف ختمه شي قیامت راځي بیا به فانتظروا الساعه. الحمدلله تاسو ټول علما یې د یو وطن یو نظریه یو عقیده او د جهاد وخت کې ټول داسې رونه او دغسې نسبت په دنیا کې نشته چې موږ او تاسو ناست یو. دا نسبت تر جنت الی الجنت پورې ده. الله دې زمونږ او ستاسې دا تعلق تر جنت پورې الله قطع نه کړي. زمونږ او ستاسو په وجه باندې الله تعالی زمونږ هیواد په اسلام په دین باندې رنګ کړي. مونږ نه کوم تقصیرات کېږي الله معاف کړي. الله مونږ سره غیبي امداد وکړي چې مونږ په دې هیواد کې او په دې ولایت کې هم خصوصا اسلامي د دین قیام دپاره ښه جدوجهد وکړو. نو همیشه به کوشش وکړئ.